افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیر ګریوان دی شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیر ګریوان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کونجه جهان دی پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کونجه جهان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ماشاءالله افغانستان د آبادۍ په لور نن یو ځل بیا ښوونځي ته راغلي یو شینوارو ولسوالۍ ته داسې ډېری بېوزله افغانان د تعلیم څخه برخمن داسې ډېری بېوزله افغانان د تعلیم څخه بې برخې دي الحمدلله دا خپل وطن ته به خدمت کوي نن په ښوونځي کې بکسه قلم کتابچه او د ژمني لباس توزیع شو عطا فاونډیشن یوازې انسانیت ته خدمت کول دي دا وه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت شاهدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیر ګریوان دی شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی